السلام علیکم ورحمت الله. قدرمندو کونړ سیند دی. د کونړ په سیند کې بند جوړول د هر افغان په زړه کې یو غټ ارمان دی چې د کونړ په سیند کې بند جوړ شي. قدرمندو د دغې بند په جوړولو کې نو ان شاء الله مونږ کولی شو چې 15 میګاواټه برېښنا تولید کړو. که ان شاء الله د دغې بند جوړولو چارې پیل شي نو هر افغان به وس مطابق ورسره مرسته ترسره کړي. زه خپل اعلان کوم که چیرته د دغې بند جوړولو چارې پیل شي نو انشاءالله زه به 100 لکه روپۍ ورسره مرسته ترسره کوم او انشاءالله یو ورځ به دغه بند جوړیږي او د ټولو د افغانانو زړه ارمان به پوره کیږي. د کونړ ښکلا وګورئ، دا ګورئ، دا ټول د کونړ ساحه ده. دا د کونړ سیند ښه وګورئ. نو دغه کونړ سیند دی، دغه د ناستې ځای دی، دغه ځای برابر شوی دی. دا ګورئ ډېر ښکلی ځای دی. نور انشاءالله افغانستان د ټول دنیا نه ښکلی دی. افغانستان دغه طبیعي ښکلا لري او بس الله ډېر ښایسته ملک، ډېر ښایسته هیواد یې راکړی دی. بس چې په ارام هم څوک پرېږدي که نه، نور انشاءالله افغانستان په شان ځای به په ټوله جهان کې وي. دا وګورئ، دا د ناستې ځای دی، څه ښایسته آب و هوا، ښایسته ځای، سیند غاړه، ارام ارامي ډېره یو ښایسته. نور بس الله دوی کړي چې نور افغانستان جوړ شي نو ډېر ژر به ترقي وکړو. اوس څو کاله لږ ارام شوی یاستو، نو شکر الحمدلله ډېره ترقي کړې افغانستان. کارونه لګیا دي، کارونه شروع دي، ځایونه جوړېږي، هوټلې جوړېږي، د ناستې لپاره ځایونه جوړېږي. داسې ښایسته ځای اوس جوړ شوی دی ناستې لپاره. دا ناستې لپاره او لاندې سیند اوبه چې خطا نه شومه، دا ګورئ، دا د ناستې ځای دی او دغه سیند اوبه روانې دي، یعنې ډېره ښایسته ځای دی.